دا نن سبا چې موږ دا ځوانان وینو دا خبره داسې په ډاګه ښکاره کېږي چې د دې مور و پلار د دې مشرانو د دې پر تربیت هېڅ کوشش نه دی کړی خپل ځانونه او خپل بچان خپل اهل د دوژخ د اور څخه بچ زه به دا میډیا والا ته دا خواست کوم چې چیرې په یو علاقه کې داسې ناخوشګواره واقعه پیښه شي لکه دا څو ورځې د مخه چې یو ټیک ټاکر یو ځوان خپله مور و پلار ولي ویشتلی دي چې ګورې یو روان وي بل روان وي یو روان وي بل روان وي تا څنګه داسې وکړله تا څنګه داسې وکړله ګوره د دا کوچني یا د دا ماشوم یا د دا ځوان واقعه خو ټولو ولیدله چې دا واقعه داسې وکړله مور پلار یې وویشتل هغه ورته ویلي وو چې ته به ټیک ټاک نه کوې او ته به ګیم نه کوې زه و دې ته وایم چې تاسې ته پکار دی چې دغه واقعات چې د څه وجوهات و اسبابو څه پیښیږي پر هغه باندې کار وکړي پر هغه باندې کوشش وکړي و دغه پلرو ته و دا خلکو ته دا پیغام ورکړي چې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو قو انفسکم و اهلیکم نارا خپل ځانونه او خپل بچان خپل اهل د دوژخ د اور څخه بچ کړي وقودها الناس والحجاره داسې اور چې د هغه اور په انسانانو په ډبرو بلیږي دا نن سبا چې موږ دا ځوانان وینو دا خبره داسې په ډاګه ښکاره کېږي چې د دې مور و پلار د دې مشرانو د دې پر تربیت هېڅ کوشش نه دی کړی په دا ټول قوم په دا ټول خاندان کې یو داسې څوک پیدا نه شي چې هغه و د خپل کشر ته ووایي چې دا میک اپ او سینګار خو ستا دپاره نه دی دا خو د زنانو شي ستا کشر ستا بچي میک اپ کړی دي سینګار یې کړي دي د څه دپاره و چا ته یې کړي دي دا پوښتنه یو چا یو ورځ د خپل بچي څه کړې ستا دومره سترګې پټې دي ته د تمیز نسې کولی چې ستا د بچي مخ او ستا د بچي د ویښتانو سټایل سره کم دی ته دا نسې لیدلی ته دا تمیز نسې کولی چې دا ستا بچي په دا ځان چې دومره خرچه او مصرف شروع کړی دی د څه د وجې د چا دپاره او د څه دپاره او دا 13 کاله عمر څخه مخکې ستا بچي سره دومره غټ موبایل ورسره دی نه د ده کاروبار ستا نه د ده تجارت ستا نه دومره خرچه تا و ده ته ورکړې ده چې دی د لکونو روپو والا موبایل واخلي دا د کومې خوا را تا یو ورځ د دا بچي څه دا پوښتنه کړې چې زویه دا د کومې خوا را ستا بچی ناوخته کور ته راځي د شپې د ناوخته پرې ویښ ته یې وینې چې ستا بچی آنلاین دی ته یې وینې چې ستا بچی په فیسبوک او ټیک ټاک کې مصروفه دی تا یې ورځ را ټینګ کړی دی چې زویه دا ګده شپه ته چیش کړي هر بد عملي د خپلو بچانو دا ویني لیکن چا څه ورته ویلي نو زه دې ټولو ته وایم چې دا ستا بچی ناپوه دی دی خپل مستقبل په خپله خرابوي د خپل عزت په خپله نیلامېدو ته ورکړی دی پر دا خپلو بچانو باندې رحم وکړي الله فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا چې خپل بچان او خپل ځانونه د جهنم څخه بچ کړي خپل بچي باندې الله وپېژنه دین وپېژنه آخرت به وپېژنه قرآن په زده کړه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمان په زده کړه دا خو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هر کوچنی فطرتن پر دین پیدا کېږي دا مور پلار چې د دې څه چیز جوړي هغه جوړېږي
دومره غټه واقعه یو ځوان پیښوي چې الله فرمایي فلا تقل لهما اوف، چې مور و پلار ته به اوف لا هم نه کوي، او دی راولاړېږي پر هغو باندې ګولۍ چلي، هغه ولي شیطانوي. دا نن د یو سره سبا به د بل سره، بل سبا به د بل سره. د داسې واقعات څه وروسته زموږ د ځوانانو کومې وډوګانې پر دنیا چلیږي، د دې پوښتنه به الله ستاسې نه کوي. بعضې شل کاله 25 کاله په سفرو باندې تللي، په خوارۍ پسې تللي، وس او طاقت یې وي چې خپلو بچیانو ته راسي، نه راسي. 25 کاله بعد چې دی را روان یو زړه کوروالا ورته ناست وي، لوپر اولاد، بې لارې اولاد ورته ناست وي. د لږ شعور په ځان کې پیدا کړو، د لږ شعور په خپل اولاد کې پیدا کړو، د لږ نگراني وکړو. والله چې څومره ضرورت د اولاد د عزت د حفاظت دی، څومره ضرورت چې د دې د نگراني کولو دی، د غلطو ځایونو، د غلطو خلکو، د غلطو حرکاتو څخه د راګرځولو دی، دومره ضرورت یې د تعلیم نه دی چې د ټولې دنیا غټې غټې ډګري حاصله کړي، لیکن د ده عزت نیلام سوی. دا ته څه کوي؟ دا ډګري دی څه کوي؟ دا پیسې دی څه کوي؟ دا انجینرینګ دی څه کوي؟ دا ډاکټري دی څه کوي؟ چې د کښنیوالې نیلام کړی دی، د ده عزت د بازار په کمپیوټرانو کې پروت، د ده عزت په ټیک ټاک او په موبایلونو کې پروت. دا چې د ټولې دنیا وزیر اعظم چې دا دی څه کوي؟ نو 18 کاله د مخه دا کم عمر، دا کشر عمر چې د ده د تعلیم دی یا د ده د سبقه دی چې دنیا دا قانون جوړ کړی دی چې تر دا وخته به ده ته د مزدورۍ دپاره به رانه بیاست، مزدوري به وای نه پکې، تعلیم ته به ټوله توجه ورکوي، سبقه ته به ټوله توجه ورکوي، تربیت ته به ټوله توجه ورکوي. ازمون هغې د 18 کاله نه پر 14 کاله بالغات، پر 14 کاله هغه چمونه شروع کړي چې د 40-50 کالو سره یې رسي. دا ټوله غفلت د دې مور و پلار چې هغه پر دې چشم پوشي کوي، د دې پر یو شي باندې ځان واچي، هغه سبا بل کړي، سبا بل کړي، سبا بل کړي. مخکې در دې چې اوبه در سر تېرې سي، د خپل اولادونه را کنټرول کړي، د خپل اولادونه په خپله قبضه کې واخلي. زموږ د ټولو څه د قبضې څه وتلي.